پټال زانګو ټال بابا نکو دغه جنگ بکو کال په 300 جانان په خله کې یو جب غواړي په خوندې نه د خپل کلم جاری کوي خبرې لنډې او لنډې وایا او اسماعیل د لارې سره د سوم په زیچو په راځي و د جنکو امام بزشم په سرسیا کې بتکو کې یو ټولو ما د کور نه لاندې دغه بلاندې تماشا بدې کوو د زړګي ویني یو تللی دینا او کته زما مې درته وایي مایله جړه وکړې دې خندا که خدای باچا د پاکستان کړم دا ښکلي ښکلي به زه ټولو وزیران کما ما دې ټوپې په سر ګڼاله او اسماعیله حیرانه دې کړم خدای د پیغلو بارانو کې ویلکم دی برو خدای د پیغلو بارانو کې چې په نري صدر کې شپاړس ونغاړمه یې دوه کسه دوه ګوله ملګرو ګلونه ولئ ګلونه ولئ 10 کسانه سي غش لري په ټاپو راته وکړئ اوه پوپشاپه ویلکم دی برو او مسافر ته خپه نیما خپه په دې مت جدا د یارۍ ما اخلاص بابا اسماعیل اشنا دی بیا او زړګیا هلتا او پاتې کېږي چې په صفونو د ټومبي په وردګدي نه او دا خلک یې رانه چاپېږه رغېږه مغه اخلاص ډبل یې ملګري وعلیکم السلام او پرېږده چې ښه شاټونه راکي چې د بجلۍ په تار میزان مشغولونه پرېږده چې ښه مې خمبې راکي د اسماعیل د یارۍ وستا یارانا و د چتو ښکار دی څوک چې د چتو ښکار کوي تش په راځي نه و په کټ کې سپینه او سپینه اوړي او خلک ویشتلې مرغې زر پورته کوي نه I love you class thank you پکټ کې سپینا او سپینا اوړي لکه د مسل نیولا نه راکوي نه منور خانو منوره منوره ور بیرته کا چې دا میشته تر راوړې خلاصه کني د راځه چې دواړه پټال زانګو ټال بابا نکو دغه جنگ بکو کال په 300 علمي واچق شلا قضیه ته پیدل تللی او ما خام راوته ته شو داس مات کا دغه دی چې مې خو سره لګولې میشته نه ګټي راوړه راځه کنه ګب بموله کومه زو 360 روپۍ رانه لاله خرنش ونی سا خیر شاه ویلکم دی جنی وای ټپی کوا ټپی کوا ویلکم دی الف جی
کوچنیو دوه چې راوړو یو کپ نیم راوړه خان قربان مې کې خلاصا چار مننه څه شي ولې یو ولې تینس کې اوکې نه ما زه نیم سکم